بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونو شی قوامین محکم ولاڑ للہ دا اللہ دا پارا شہداء گواہی ورکون کی بالقسط پعدل سرا ولا یجرمنکم او باعث نکلی تاسو لرا شنآن قوم دیو قوم دشمنی دیو قوم بغض ولا یجرمنکم او راپار دی نکی تاسو برانگیخت دی نکی تاسو لرا شنآن قوم دشمنی دیو قوم یا بغض دیو قوم علا ان پدی خبر باندی لا تعدلو چی تاسو عدل انکی اعدلو عدل کوي ہوا دا عدل اقرب للتقوى دیر زیاد نزدی دے تقوی تا واتقوا اللہ دا اللہ جل شانو نو یریگئی ان اللہ بشک اللہ خبیر ہمیشہ خبردار دے بما پا غصبان تعملون چی تاسو کم عمل کوي وعد اللہ وعدہ کردی دا الذین دا آئی خلق سرا آمنو چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحاتی او نیک اعمال کئی لهم ددید پارا مغفرت بخن دا و اجر عظیم او لوی اجر دے و اجر دے عظیم لوی والذین وہا کسان کفرو چی کافران دی والذین آغا کسان کفرو چی انکار کڑے وکذبو او دا دروغ نسبت کڑے بی آیاتنا زمونگ آیتونو تا اولئک دا خلق اصحاب الجحیم جہنم والدی اصحاب الجحیم خاوندان دا جہنم دی. اللہ جل شانہ دی ایتن مبارکو کی دا عدل او دا انصاف تذکرہ کی مونږ چې څه ته انصاف وایو عدل الله دا عدل تذکرہ کی او بیا چې څوک عدل کوي دا اغي الله جل شانہ کم انعام دی هغه ذکر کوي او کم خلق چې عدل نه کوي الله جل شانہ دا اغي سزا ذکر کوي. اللہ جل شانہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونو شی قوامین محکم ولاڑ للہ خاص تا اللہ دا پارا شہداء بالقسط شہداء گواہی ورکون کی بالقسط پعدل سرا مخ کی تاسو ویلیو پا وذکروا نعمت اللہ علیکم چدا اللہ جل شانہ نعمت یاد کے پخپل ځان مانے یو خبر هم دا ذکر کوله چې د الله جل شانو احسانات دومره ډیر دي چې هغه څوک شمارلی نه شي اگر چې څوک شمارلی نه شي خو بیا هم دا تذکره د الله جل شانو د نعمتونو دا د انسان د طاعت او د بندګۍ چې کومه جذبه د هغه نور هم سیوا کوي. نو مخ کے تکالیف ذکر شو تکالیف دا مطلب دے چې دا اللہ احکامات ذکر شو دا کوي دا سی کوي دا سی کوي دا سی کوي بیا اللہ غی تخبل احسان ویلو چې بتاسو می دا احسان دے نو اس اللہ جل شانہ فرمائی چې دا پما پتاسو باندې کم احسانات کړي دا خوشمار لیکيږي نه په دو خبرو کې دا ټول احکامات او احسانات زما را بندي پسو خبرو کې په دوو خبرو کې یو دا چې دا الله جل شانو کم حقوق الله ذکر کړی دي الله جل شانو چې کم خپل حقوق ذکر کړي هغه بجا راوړل او الله جل شانو چې کم حقوق د بندګانو ذکر کړي هغه بجا راوړل دا ټول د الله جل شانو احکامات او احسانات په دې دوو خبرو کې رابندي. دو خبرې د انسان لپاره ضروري یو تعظیم لامر الله
د الله جل شانه چې کوم حکم دی د هغې عظمت کول، د هغې قدر کول. او دویم الشفقة على خلق الله، د الله جل شانه په مخلوق باندې شفقت کول. نو د دوو خبرو کې د الله جل شانه ټول احسانات او ټول احکامات هغه راځي شوي دي. نور د الله احسانات هغه څوک شمارلی نشي. نو الله جل شانه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ته یو خبره ذکر کوي چې کونوا قوامین لله، تاسو هره خبره کې د الله جل شانه د رضا دپاره ودرېږئ. دا هغه ړومبي سیس ته اشاره ده چې د الله حق دی. کونو تاسو شی قوامین محکم ولاړ لله د الله دپاره. او دویم شهداء بالقسط، تاسو چې گواهی ورکوي نو په عدل سره ورکوي. داسې گواهان ځان نه جوړ کړئ چې انصاف والا عدل والا گواهان د ځان نه جوړ کړي. نو دی د بندګانو حق طرف ته اشاره ده. نو دا ړومبی کونو قوامین لله دا تعظیم لامر الله دی. او شهداء بالقسط دا هغه دویم څه دی شفقت علی خلق الله، الله په مخلوق باندې شفقت کول. اوس مطلب د دې سره کونو قوامین لله او شهداء بالقسط. کونو قوامین لله دا مطلب دی تاسو ته ما وی چې هغه مرکزي خیال چې څه ته وایي، هغه مین پوینټ چې څه ته وایي، نو هغه د دې ایتونو څه دی عدل دی او په عدل باندې عمل کول دي. او د هغې بیا جزا او سزا چې کومه ده د عدل د کولو سزا جزا او د عدل د نه کولو سزا صرف دې دریو ایتونو کې هغه ذکر کوي. نو دا دریواړه ایتونه د عدل و انصاف نه تاویږي. مین پوینټ څه دی عدل و انصاف. نو اوس ګوره یو د الله جل شانه د پاره عدل دی، نو هغه خدا دی چې کونو قوامین لله. ایو د بندګانو د پاره عدل دی، هغه دا دی شهداء بالقسط. څنګه یو سړی دی هغه د الله جل شانه کونو قوامین لله مطلب د بیانوم چې د الله جل شانه د پاره عدل څه ته وایي. د الله جل شانه د پاره عدل دا دی که چرته د انسان رشتہ داران، د انسان مور، د انسان پلار، د انسان بچی، د انسان ښځه، دا ټول د یو انسان خلاف کوي، خو دغه انسان د هغې خبره ځکه نه مني او د هغې خلاف له ځکه توجه نه ورکوي چې دا د الله خلاف کوي دا خلک. نو ټول خلک یو طرف ته او د الله حکم بل طرف ته، او دی ودرېږي د چا سره؟ د الله جل شانو سره. دې ته څه وایي کونو قوامین لله. تاسو ودرېږئ د الله جل شانو دپاره او ښه مضبوط ودرېږئ. بل ځای کې الله جل شانو فرمایي چې دا د مؤمنانو شان دی چې ولا یخافون لومة لائم، دی به د چا د ملامتۍ نه نه یریږي چې پلانکې به څه وایي پلانکې به څه وایي، نه الله څه وایي بس ټیک. خلک ته وایي که نه، خلک بس څه نه وایي. او دنیا کې چا خلک خوشحاله کړي دي؟ نه خلک په نه خوشحاله. خوشحاله به څوک په خوشحاله؟ الله به خوشحاله. او که مخلوق هغه داسې کارونه کول چې د الله جل شانه سره په تعلق کې نو بیا به د مخلوق هم خیال ساتي. صحیح ده؟ یا کم احکامات چې الله جل شانه د مخلوق لپاره ذکر کړي د هغې به هم خیال ساتي. خو نور د الله جل شانه د خالق حکم راغی او مخلوق د هغې مخالفت کو ستا سره په هغه خبره کې ستا خلاف یې کو، نو بیا به د مخلوق خبرې له توجه نه ورکوي. د چا خبرې له به توجه ورکوي؟ د الله خبرې له. اول د الله جل شانه حق ته، د هغې نه پس د مخلوقاتو حق شروع کېږي. وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. الله فیصله ده چې زما خبره ومنې ړومبی. وبالوالدین احسانه د هغې نه پس د مخلوقاتو حق ته چې ړومبی پکې د والدینو حق ته. نو که ټول خلک په بل طرف باندې خو د الله جل شانه حکم دی لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. بیا د مخلوق تابعداري څوک نه کوي د الله جل شانه په نافرمانۍ کې، چې د الله نافرماني وکړي د مخلوق خبره ومني، نه داسې څوک نه کوي. ښه الله جل شانه فرمایي کونو تاسو شی ایمان والو قوامینا کلک ولاړ لله د چا دپاره؟ خاص د الله دپاره. لله خاص د الله دپاره، د الله دپاره نه خاص د الله دپاره. شهداء بالقسط دا هغه حقوق العباد ته اشاره ده چې الله جل شانه فرمایي شهداء بالقسط، چې گواهی به ورکوي په څه باندې؟ په انصاف. ځان داسې جوړ کړه چې گواهی او په قسط سره. په څه سره؟ قسط. قسط عدل ته وایي. عدل څه ته وایي؟ لکه
یو عدل دی یو انصاف ته بار بار ته په دې کې فرق زه هغه ظاهرومه. عدل دی ته وایي چې مستحق ته خپل حق ورکول، انګریزی کې ورته اکویټي وایي، او یو انصاف ته هغې ته اکویلیټي وایي. صحیح ده. انصاف دی ته وایي چې هر څیز د الله په توره نیم کې نصف نصف. انصاف دا مطلب یو څیز نیمول مکمل 50 د 50 دی ته انصاف. یو دی عدل، نه الله جل شانو چې دلته حکم کوي هغه حکم د څه کوي؟ د عدل کوي، د انصاف حکم نه کوي. نو عدل وایي ته چې مستحق ته خپل حق ورکړي، نه الله جل شانو حقدار چې الله سوی هغه هغه حق ورکا، او الله جل شانو چې د بنده باره کې سوی چې دا د بنده حقوق دی هغه بنده ته ورکا. بس دا د دوو الفاظو د درې څلور الفاظو خلاصه شو چې کونو قوامین لله. تاسو محکم اوسئ کې د الله جل شانه د پاره خاص شهداء بالقسط، او چې کله تاسو ګواهي ورکوئ نو ګواهي به هم د عدل ګواهي. ښه اسانه خبره ده چې خالق ته خپل حق ورکول او مخلوق ته خپل حق ورکول، بس دا ایمان دی. اسانه ده. شهداء بالقسط یا شهداء گواه څه ته وایي؟ الشاهد گواه څه ته وایي؟ گواه دې ته وایي که نه چې کوم څیز هغه لیدلی دی هغه بیانوي. گواه دې ته وایي چې کوم څیز ته هغه حاضر شوي هغه څیز هغه بیانوي. الله جل شانو فرمایي که نه کونو قوامین لله. یو مسله راله نو په هغې کې د الله رضا ته ګوره، شهداء بالقسط نه که ته بیا په هغې کې یو بیان کې نو بیان ګورې د عدل کوه، ګډ وډ کارونه کې. صحیح دی. اخو الله جل شانو فرمایي چې د عدل نه کار اله اگر چې د کافر سره ولي نه، د عدل نه کار اله اگر چې د کافر سره ولي نه، حالانکه کافر خو د انسان مخلص نه دی، بیا هم الله جل شانو دا حکم کوي چې د کافر سره هم د عدل معامله کې، د کافر سره به د عدل معامله کې، د هغې د حقوقو به هم خیال ساتي. الله جل شانو چې د کافر د حق خبره کوي، د مسلمان د حق په څه شاني. الله جل شانو فرمایي ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. د یو قوم دشمني او د یو قوم سره بغض، د یو قوم سره کینه، هغه د تاسو په دې باندې راپار نه کړي، په دې د تاسو مجبور نه کړي چې تاسو د هغې خلاف خبره وکړئ، د عدل خلاف. نه څه چې عدل دی د هغه کم حق دی هغه ته ورکړه اگر چې ستا دشمن دی، او چې کوم د هغه حق نه دی مې ورکوه ورته اگر چې ستا رور دی. دې ته څه وایي؟ عدل ورته وایي. عدل په معنی باندې پوه. ولا یجرمنکم الله جل شانو فرمایي تاسو دې را پورته نه کي، تاسو دې باعث نه کي شنآن قوم د یو قوم بغض علی ان په دې خبره باندې لا تعدلو چې تاسو دې عدل نه کوي. د کافر هم څه حق شته په مسلمان باندې، او مسلمان باندې د کافر هم څه حق شته. هغه دا چې کافر هغه سیزونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل احادیثو کې بیان کړي او قرآن مجید په هغې کې بیان شوي د کافر د حق باره کې، هغه د کافر هم حقوق دي. هغه دا چې کله ته د کافر سره یو معاهده وکړې نو معاهده به نه ماتې څو پورې هغه نه ماته کړي، یا د الله حکم نه راغلی. نه پوهېږئ په دې باندې. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. تاسو به د وعدې پابند یا د اګریمنټ پابند به، کوم معاهده چې د هغې سره کړې د هغې پابند به نه به ماتوئ. الله جل شانو په سورې انفال کې فرمایي که دوی چېرته وعده ماتوي نو فانبذ الیهم علی سواء، تم وعده ماته که دوی چې بیا څه کوي بیا تم کوه. خو چې تا سره معاهده کړې د یو کافر نو ته به معاهده نه ماتې، دا د مسلمان د شان خلاف دی، دا د کافر حق ته چې وعده دې ورسره کړې ده بس دا به اوس پوره کې نه رسئ زما په دې خبرو باندې. دویمه خبره د کافر سره عدل هغه دا دی چې یو انسان مسلمانان کله په جنگ شي د کفارو سره د کافرو ماشومان به نه وژني، د کافرو ماشومان به نه وژني. دا په مسلمان باندې حق دی د کافر چې د هغې د ماشومانو به خیال ساتي. دا خو که ته د هغې ماشومان وژني د هغې مشرانو ته تکلیف ورکوې په دې باندې، دا غلطه ده، ځکه دا د خر په ځای کولال داغلی دي، د خر په ځای کولال داغلی دي. کار چا کړی ته وژنې څوک؟ د کافرو ماشومان به نه وژني. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې خپله یو دسته جهاد دپاره ډېره بهترینه خبره بیا ورته ذکر کوله چې ډېر بدبخته خلک د هغې نه ناخبره دي او د جهاد نارې وایي. نبي علیه صلات وسلام به وفرمایل خپلو خلکو ته، خپلو مجاهدینو ته چې یاد ساتئ ګورئ تاسو خو جهاد له لېږمه ولا تقتلوا النساء، زنانه به نه وژنئ،
ولا تقتلوا الاطفال، ماشومان به نه وژنئ. ولا تحرقوا الحرث والنسل، فصل ته او نسل ته به نقصان نه رسوئ. او دلته پردی فصل وخه او پردی سکول لوټه او دا مال غنیمت دی. دا د قرآن خلاف دي، د حدیثو خلاف دي. او بیا د مسلمان مال سره دا چل کول دا ډېر غټ نقصان دی. د کافر مال سره دا چل دی چې الله چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي فصل ته، نسل ته، ماشومانو ته، زنانو ته، بوډاګانو ته، دې ته به څه نه وایې. دا د کافر باره کې فرمایي. نو بیا د مسلمان په ملک کې بیا د مسلمان خلاف او د مسلمان مال ته مال غنیمت ویل دا انتهایی د عدل خلاف ته دا خبره ښه. دویمه خبره مې ته دا ذکر کړه چې عدل دا مطلب دی چې مستحق ته خپل حق ورکا. نو د کافر د دغې حقوقو مونږ خیال ساتو، هغه وله ورکو. خو یو بله مسله ده، عدل وایي دې ته مستحق ته خپل حق ورکول. صحیح ده. اوس یو کافر دا حقدار چې ته به څه کې، ته به هغه له دعوت ورکې چې د مسلمان حکومت یې هغه به دعوت ورکې کافر له. دا حق دی په مسلمان باندې د کافر چې دعوت په وله ورکوي. اوس که نه مني هغه نو بیا تورې ته ځان ټینګ که. اوس حق د هغه دا جوړ شو. مخکې حق سو دعوت، اوس یې حق څه جوړ شو جهاد، چې اوس د هغه خلاف وجنګېږه. تاسو ته وایي عدل وایي عدل دې ته نه وایي چې هر چا سره ښه کوه، دې ته عدل نه وایي. عدل دې ته وایي چې مستحق ته خپل حق ورکول. نه دا هغه اول حق دا دی د کافر چې هغه ته دعوت ورکا. که هغه نه مني بیا د هغه علاج څه شی دی؟ توره ده. اوس د عدل په معنی پوه شوې؟ الله جل شانه فرمایي شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. عدل کوي اگر چې د کافر سره ولې نه عدل. الله فرمایي اعدلوا هو اقرب للتقوى. دا عدل داسې یو څیز دی د تقوا ته ډېر زیات نږدې دی. تقوا ته څه مطلب انسان چې کله مستحق ته خپل حق ورکوي دنه ګناهونه نه کیږي. تقوا څه ته وایي؟ ځان بچ کول. الاتقاء عن معاصي الله، د الله جل شانه د معصیت نه، د الله جل شانه د نافرمانی نه خپل ځان ساتل دې ته تقوا وایي. نو اعدلوا، تاسو عدل کوئ. هو اقرب للتقوى، دا د تقوا سره ډېر زیات نږدې ده. بیا اخو الله جل شانه یا الاتقاء، دا مته الاتقاء من عذاب الله، چې کوم سړی عدل کوي الله جل شانه د عذاب نه دی بچ کېږي. د تقوا وایي. واتقوا الله، د الله جل شانه نه ویریږئ د عدل په معامله کې چې عدل کوي ښه مستحق ته خپل حق ورکوي. ان الله بېشکه الله خبیر خبردار دی بما تعملون، په هغې څیزونو باندې چې تاسو کوم اعمال کوي په هغې اعمالو الله خبردار دی، همیشه خبردار دی. خبیر همیشه خبردار دی بما تعملون، په هغې اعمالو چې تاسو کوي. اوس الله جل شانو خو د عدل حکم ذکر کو. اوس الله جل شانو چې یو انسان عدل کوي مستحق ته خپل حق ورکوي، عدل کوي، عدل د هغې جزا ذکر کوي او ورپسې کوم سړی چې داسې نه کوي د هغې سزا ذکر کوي. الله جل شانو فرمایي وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کوم سړی چې په الله ایمان راوړي او کوم سړی چې عدل کوي. وعملوا الصالحات چې عدل کوي. مخکې د عدل خبره تېره شوه، نو دلته دغې عدل ته عمل صالح ویلی شوی چې دا نیک عمل دی دلته اوس. او دغې ته نیک اعمال وایي هم مستحق له خپل حق ورکول. ته چې د الله جل شانو حق پوره کې او ته چې د بندګانو حق پوره کې هغې ته خپل حقونه ورکې، حقوق الله حقوق العباد، دا اعمال صالحه دي که نه دي؟ دغه اعمال صالحه دي. څه ته چې عدل وایي الله جل شانو فرمایي ایمان والذین آمنوا، کم خلک چې ایمان راوړي. وعد الله الذین آمنوا، کم خلک چې ایمان راوړي. دا شرط دی د اعمال صالحه او د قبلېدو دپاره. نو اعمال صالحه بیا عدل دی. نو ایمان سره چې کله عدل راشي الله جل شانو فرمایي کارونه دې دوه وکړه. کارونه دې څه وکړه؟ دوه. یو دې ایمان راوړو، یو اعمال صالحه عدل. نو اوس چې تاله زه کومه جزا در کوم هغه هم دوه څیزونه در کوم. لهم مغفره، د دې دپاره مغفرت دی، و اجر عظیم او جنت دی. څه مطلب دی مغفرت؟ مغفرت دا مطلب دی اسقاط السیئات ته وایي. مولانا څه ته وایي؟ اسقاط السیئات. د چا هغه ګناهونه هغه ختمول. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله جل شانه داسې کوي چې یو انسان کله ښه کار وکړي که نه د هغه بد کار پرې لر کړي. د هغه بد کار چې یو نیکي کوي که نه یو واړه ګناه ختمیږي، یو نیکي کوي یو واړه ګناه ختمیږي. قرآن مجید وایي سورة هود کې الله جل شانه فرمایي ان الحسنات يذهبن السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکرى للذاکرین. سورة هود کې الله جل شانه فرمایي چې کله انسان نیک عمل کوي یو بد عمل ختمیږي ده. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي واتبع السیئة الحسنة تمحها. یو غلط کار په سټیک کار کوو نو غلط کار به دې ختم شي. ګناه کبیره نه، واړه واړه ګناهونه.
الله جل شانه فرمای دو کار او کا امنو ایمان راوړه وعملوا الصالحات او عدل کوا لهم مغفره واجر عظیم. اجر عظیم جنت ته وي، اجر عظیم برته ملاویږي. الله فرمایي لهم مغفره، ستا چې کوم ګناهونه دي هغه بدل نیکو ته واړو، نیکو ته بدل واړو. دوه انعامات. اوس الله جل شانه فرمایي والذین کفروا وکذبوا، چا چې دا دوه اعمال نه کړه، ایمان نه او اعمال صالحه عدل نه، والذین کفروا کوم خلک چې انکار کوي، وکذبوا بآیاتنا او موږ چې د عدل لا آیتونه ذکر کړه دې ته دروغ نسبت کوي، نو دوی سزاګانې هم دوه دي، اولئک اصحاب الجحیم، دی جهنم والدي سدي جهنم وال. دویمه سزا کوم ځای کې د مولانا دویمه سزا دقیق کې د اولئک اصحاب الجحیم. اولئک اصحاب الجحیم دی جهنميان دي. اصحاب اولئک اصحاب حسر دی، حسر صحیح ده. اولئک اصحاب دق جهنميان دي. څه مطلب دی چې دی په جهنم کې می او په جهنم کې به همیشئ، ځکه اصحاب راغلی. المصاحبه تقتضي الملازمه. ته چې مصاحبت یاد کړې مطلب دا دی ته ویې که نه صاحب الصحراء، اصحاب الصحراء الملازمون بها، اصحاب الصحراء الملازمون بها، دغه مطلب دی مولانا. والذین کفروا وکذبوا، والذین کسان کفروا چې ایمان نه راوړي، انکار کوي، وکذبوا بآیاتنا او زموږ د عدل سره ټوکې کوي. الله فرمایي د دروغ نسبت ورته کوي. اولئک اصحاب الجحیم، دقه جهنميان دي، همیشه به په جهنم کې. امام رازي رحمت الله علیه ذکر کړي د دې آیت مبارکه دا معلومیږي چې صرف کافر به همیشه په جهنم کې، مسلمان همیشه په جهنم کې نشي پاتې کېدی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.